نو که قرآن درته په یاد یادي خو لا ډېره ښه خبره ده، مزیدار غټ نعمت. او که درته نه یاد نو قرآن د شپې په مونځ کې په لاس کې نیولی شي. د مولیانو خبرې ما اورئ، لانجې مانجو باندې ځان مه ککړوئ، نو څوک باس کوي غوږونه پرې کڼوئ. مولیان خو هر څه وایي، موږ به حدیث د نبي علیه السلام ته ګورو، د صحابو عمل ته به ګورو. زمونږ مور د نبي علیه السلام بیبي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها، عفیفه کائنات، فقیه امت، د امت لویه فقیه او عالمه په قرآن او حدیث کې جوور علم چې غټو غټو صحابو به تپوس د مسایلو کوي. هغه به په خپله غلام بیا مخکې شوی زکوان او عائشه رضی الله عنها او نور دی ورپسې ولاړو شاته، او هغه زکوان به قرآن په لاسو کې نیولی او تلاوت پېته کوو. که تا ته قرآن په یاد نه قرآن لاس کې ونیسه او د هغې نه لوله. خواته یو ټیبل یا داسې څه کېدی چې بهایي په قلاره بیا ږدي چې کله رکو ته راښکته کېږي بیا یې راخله. الحمدلله دا یو اساني ده. کیدای شي په دې طریقه یو دوه ختمه خپله ځان له وکړي، 2 رکعاتو کې وکي، په 4 کې وکي، اوږده رکعاتونه کول د خپې پې ستړي کېږي. الله دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي.